په عراق کې موصل خار دی او په موصل خار کې نینوا یو مقام دی. سره پاسه 100,000 خلق په هغې کې اوسېدل. هغې ته الله یونس علیه السلام راولېږه. یونس علیه السلام د خلکو ته وعظ او نصیحت ډېر وکړ، خو د خلکو ایمان را نه وړو. آخر کې دمکي ورکړه، وی چې ایمان نه راوړی نو 3 ورځې پس به د باندې عذاب راشي، هلاک بشئ، تباه بشئ. په 3 مرض باندې یونس علیه السلام د علاقې نه هجرت وکړ، لاړه. دریاب غاړې ته چې ورسېده، یوه ډکه کشتۍ وه، هغې ته اشاره وکړله. هغه کشتۍ غاړې ته راغلله او یونس علیه السلام پکې کېناسته. چې د دریاب منځ ته ورسېده، کشتۍ په ډوبېدو شوله. د کشتۍ مالک وی چې زما د کشتۍ طریقه دا ده چې د مولا د اجازت نه بغیر راغلی غلام کله ما سره کینی نو دا کشتۍ ډوبېږي. نو که تاسو کې څوک د مولا د اجازت نه بغیر راغلی او ما سره ناستي نو کوشئ. دغه یو کس به سیند ته وغدانګي، نور خلک به ټول بچ شي. یونس علیه السلام وی دا زه یم، ما د الله نه اجازت غوښتې نه، زه روان شوی یم. ته کښېنه وی ته ښه سړی. بل روایت کې دی چې د کشتۍ کې سورلی زیاتې شو، اورلوډ شوله، وزن زیات. نو کشتۍ مالک وی چې کشتۍ ډېره درنه ده، که یو کس قرباني ورکړي نو بس ټول به بچ شو، او که یو کس قرباني نه ورکوي نو ټول ډوبېږو. نو ماشاءالله څوک تیار دی چې سیند ته ودانګي؟ یو هم نه دی تیار. بیا یونس علیه السلام پاڅېد، وی زه تیار یم. وی نه ته کښېنه. بیا قراندازي وکړله او په قراندازۍ کې د یونس علیه السلام نوم چې راغی، ورته یې زه اوس سیند ته ودانګه. د کشتۍ دیوال ته اوچت شو او سیند ته یې دنګل. دغه وخت کې الله د بحر محیط نه یو غټ کب ته حکم وکړي کشتۍ خوا ته ورسېږه. او چې څنګه ده وردانګل، نو هغه کب دا خوله داسې وازه نیوله، نیغ پکې لاړو، بس روغ یې تېر کړ، الواق تېر شو او کب اوبو کې ډوب شو، پته یې ونه لګېدله. د دنیا خلکو ته پته نه لګېږي یونس علیه السلام کم طرف ته ورسېده، په کم حال کې دی. خو بس کب تېر کړ، د خلکو مخکې کب تېر کړ. اوس د کب په ګېډه کې په تیاره کې د سیند او د دریاب په تیارو کې د شب و روز په تیارو کې پروت دی. دغه ځای کې دته به نجات څنګه میلاویږي؟ زمونږ د قرآن شریف د یو آیات تلاوت یې دقه ځای کې شروع کړ، وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا ذکر یې کو. الله فرمایي که چېرې دا ذکر یې نه وی کړی، د قیامت د ورځې پورې ما د دې کب د ګېډې نه نه رایسته، د کب ګېډه به د قبر جوړ شوی. خو چې کله دا ذکر یې وکړ، الله کب ته حکم وکړ دریاب غاړې ته لاړ شه، قی وکړه. چې دریاب غاړې ته لاړ، هلته یې قی وکړ. یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه واچو. د کب په ګېډه کې د یونس علیه السلام بدن کچه شوي دي، اوبړی اوبړی کچه. که مچ ماشي پې کیني نو هم تکلیف دی، او که د نور شعاع پې راځي نو هم تکلیف دی. دغه ځای کې جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې د کدو زڼه ځمکه کې کېږده، وکره. هغه چې ځمکه کې کېښود، زر زر الله زرغون که غټې غټې پاڼې وکړې او په یونس علیه السلام سوری جوړ شو. د ځنګل اوسو ته حکم وشو، راشئ پی وله ورکې. هغوی رال پی وله ورکړل. بدن کې طاقت پیدا شو، پاڅېده او خپلې علاقې ته واپس لاړه او د هغه ځای خلکو یې درون استقبال وکړ، د په لاس ایمان راوړه. دغه ځای کې دته نجات ملو شو زمونږ د قرآن شریف د یو آیات د برکته.